پاکستان ادعا کوي له افغانستان ځینې ډلې د دغه هیواد په بې ثباتۍ کې ونډه لري. د پاکستان د ملي امنیت شورا په یوه خبرپاڼه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په هکله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د دغو ډلو حضور په پاکستان کې بې ثباتي زیاته کړې ده. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي امنیت شورا په 40مه غونډه کې چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه شوي دي. د دې شورا په خبرپاڼه کې راغلي دي له افغانستانه د خطرناکو ترهګرو د راتګ او له هغوی د بیلابیلو تروریستي سازمانونو د ملاتړ له کبله په پاکستان کې سوله او ثبات چې د بې شمېره قربانیو او پرلهپسې هڅو پایله وه اغېزمنه شوې. په ورته مهال د اسلامي امارت ویان د پاکستان د دې ادعا په غبرګون کې وایي اسلامي امارت په هیڅ هیواد کې د جګړې طرفدار نه دی. ذبیح الله مجاهد ډاډ ورکوي چې له افغانستانه هیڅ هیواد ته ګواښ موجود نه دی. موږ افغانان او اسلامي امارت خپله له جګړې ستړي شوي یو او نه غواړو چې نه یوازې افغانستان بلکې بل هیڅ هیواد کې جګړه وسیږي. موږ هیچا ته